د 03 قطعې تازه اتلولي. امنیتي سرچینې وایي چې د ملي امنیت 03 قطعې د کندهار ولایت په 7 ناحیه کې د طالبانو د مولوي صمد شبکې 2 تنه قومندانان الماس او پیدا محمد چې د 7 ناحیې د جګړې رهبري کوله وژلي دي. بلخوا افغان ځواکونو تیرو 4 ساعتونو کې 307 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر طالبانو عملیات کړي دي چې په دې عملیاتو کې د ځمکني او هوایي بریدونه شامل دي چې په پایله کې 307 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو لغمان، کونړ، ننګرهار، بادغیس، جوزجان، بلخ او بامیان ولایتونو کې د تیرو 4 ساعتونو په موده کې 206 طالبان وژلي او 101 نور ټپیان کړي دي. د سرچینې په خبره په همدې موده کې بیا افغان ځواکونو د طالبانو 11 کړي هغه بیلابیل ماینونه هم شنډ کړي چې د ملکي خلکو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای شوي وو. ملي دفاع وزارت په داسې حال کې د 206 طالبانو د وژلو خبر ورکوي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د افغان ځواکونو له لوري تر بل هر وخت د طالبانو په وړاندې جګړه تیزه شوې چې یادې ډلې ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. بلخوا غزني کې 4 پاکستانیانو په ګډون 18 طالبان هم وژل شوي دي. تیره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزني ولایت مرکز او مالستان ولسوالۍ اړوندو سیمو کې طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 4 پاکستانیانو په ګډون 18 طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو له لوري شنډ شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو په بادغیس کې هم 9 ترهګر طالبان وژلي دي. افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ په بادغیس ولایت مرکز قلعه‌نو کې طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 9 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لاسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.